عاجزي یو ورځ به کمیس نو بازار کې خصو ویلنګ واخ یو دکاندار لورغه سلام چې په واچو هغه پیژندو دې دکاندار نه لاړو بل دغه نه لاړو بل ځکه په دې وګړي چې د اسمر دې خلافت د وجه نس سره گزارو کې پیسې والي د دې وجه شیخ موږ له ویلې درس کې چې د علم به پیسو خرچي کې د شکر تاسو رب العالمین درکې قسم په الله چې پیسو ولا شی الله درکې جامې دي خوراک دی وسک هیڅ وخت دکاندار لدی شویل پکار نه دی چې زه امیر صاحب موضوع طالب العلم موضوع مولای مو خیر د مسره گزارو کاغه نور مسره گزاره نه کوي ورته حلاله ګټه وکړه شر باندې را خرڅ کا دې ملګری نه وانه خسته چې دا بلدی د بل نه وانه خسته بل نه وانه خسته اخري ماشوم له ورغه دکان کې ناسو پلان نه و ودا کمیس په 100 روپے دی په درې ویره کا پلان شکل راغی ماشوم ډیر خوشاله پلان له جما سودا کړی د 2 روپے شین بدري خرڅ کړی څنګه شړې و ودا رقم وکټو دا رقم قواره ودا قسم په الله چې دا خلیفہ امیر المؤمنین علي بن ابي طالب بیرته به 100 روپے راوړل روپۍ څه بشکل راوړل نو په دې مقام کې ورته ویل چې دا روپۍ د تواله څخه کتابونه روپۍ منګټلې دا ولې دراوړل زه په کمیس باندې راځم او بچستا بدري پیسو یو ورځ په بازار کې دا بوجره په شکړې کور لراوړل ملګری ورته منګر سره وړي نه صاحب العيال اولا به څوک چې د بچو والا دی هغه ډېر لایق چې را بار تاسو مې باروي ورځ کومه چې دا خلافت کې ځان له چې کومه ډوډۍ مقرره کړي او کومه بوجي پاغي باندې د وربشو بوجي او پاغي باندې د مهر او ټاپه والے و د بیت المال نه به خوراک نه کو بلکې د مدینه منورې نه به ورته راتلو وی وجه دا چې اصله د بیت المال د مال کې زه هغه خوراک نه کوم ترڅو چې پستر باندې پیژندل نه چې دا حلال ده کدا حرام کله هغه وخت بیت المال خو چې حلال ځکه صحابه و دومره احتیاط منګو تاسو به دې کې څه کې نه سکریم استعمالو پتن لې چې بای کې شی ورچول کېږي خارج نه راځي کریمونه استعمالو پتن لې چې بای کې شی ورچول کېږي و کې راځي بس فقط صرف خوراک او څښاک دی یو ورځ عثمان رضی الله عمر رضی الله عنه ویل وکاش کې دا طعام نه ویل دی ویلي وی قسم په الله چې خوند مال نه کې لکه چې ریا لپاره کړي په دې حرام باندې سړي د زړه وجه نه کیږي